حدیث مبارک کی راځي امام مسلم رحمه الله روایت نقل کړی دی فرمایي چې الله رب العالمین ته هره دوشنبه او پنجشنبه دا نیک اعمال بره ورخیږي فیغفر الله عز وجل في ذلك اليوم الله رب العالمین په دغه ورځ کې هر هغه انسان ته بخښنه کوي چې لا یشرک بالله شیئا چې د الله رب العالمین سره شرک نه کړي چې شرک نه کړي نو الله رب العالمین دغه ټول انسانان بخي الا امرأ واحدا مگر یو سړی نه بخي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین دا ټول ګناهګار مسلمانان بخي مگر هغه انسان نه بخي كانت بينه وبين اخيه شحنه چې د او د مسلمان ورور په میز کې هغه حسد او کینه او جګړه پرته وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا دا دوه انسانان چې د یو بل سره خبرې نه کوي د یو بل سره کینه کوي د یو بل سره قطع تعلق راوستی دی دا تعلق د یو بل سره ختم کړی دی خپلولی د یو بل سره پرېښي دي ګاونډیتوب د یو بل سره پرېښی دی دا دواړه پرېږدئ حتی یصطلحا تر دې پورې چې دا دواړه خپل منځ کې جوړه وکړي بیا به ورته زه بخښنه کومه چې جوړه نه کړي رب العالمین فرمایي حدیث مبارک دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسانانو ته الله رب العالمین بخښنه نه کوي تاسو سوچ وکړئ محترمینو موږ او تاسو نیک عمل ډېر په مشکلاتو باندې موږ او تاسو نیک عمل کوو او دا نیک اعمال داسې دي لکه سره زر دا سره زر موږ او تاسو په مشکلاتو باندې ګټو او ځان سره جمع کوو لیکن افسوس دا دی چې دغه سره زر د موږ او تاسو نه په معمولي شیانو باندې ختم شي سبا به د قیامت په ورځ باندې رب العالمین ته ور رواني نیک اعمال به هم کړی روژه به هم نیولي حج به هم کړی زکات به هم ورکړی مونځ به هم کړی صدقې به هم ورکړي ذکر اذکار تلاوتونه دعوتونه دا ټول کارونه موږ او تاسو کړي لیکن چې د قیامت په ورځ باندې رب العالمین سره مخامخ کېږو خالي لاسونه به ولې دا صرف او صرف په دې باندې چې موږ او تاسو به د خپل د زړه د پاکوالي کوشش نه یې کړی هغه کینه او حسد به پکې مخته شانه کړو د مؤمن صفت به دا چې د هغه زړه به بلکل صفا او روښانه وي هغه به چا ته په زړه کې کینه او حسد نه ساتي چې کومه خبرې د مسلمان نه په زړه کې پیدا شوه په خولې ورته وویه چې وروره تا کې دا نقصان دی په دې د نه زه خفه یم دا کار مه کوه که دویم ځل دې وکړه بیا ورته خبره تکرار کړه خو دا نه چې یو مؤمن نه غلطي وشي یو مؤمن نه خطایي وشي او تا ورته په زړه کې سم پنډونه جمع کړي او هغه کوم ځای کې قدم دی او ته ورته چې متوجه شي دا به کوم ځای کې وران قدم کېږي چې زه په مجلس کې وشرمومه دا به کوم ځای کې ورانه خبره کوي چې زه د خلکو په مخ کې خجالت کړمه ته چې دا کار کوې رب العالمین به تا د قیامت په ورځ باندې د دې ټول انسانیت په مخ کې خجالت او رسوا کړي دا به د مؤمن صفت نه وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مؤمن د بل مؤمن دپاره داسې دی لکه آینه هغه چې پې غلطي وه دې ولې اصلاح کړه که نه هغه چې پې یو غلطي وه نو ته ورته وویوه لارښوونه ورته وکړه پوډې ورته وویوه چې وروره تا کې دا غلطي د دې کار نه ځان وساته تا زما په مقابل کې دا خبره کړې ده دا خبره مه کوه په دې زه خفه کېږم تا دا کار کړی ده دا کار مه کوه په دې کې نقصان دی خو داسې به نه کې چې د خلکو په مخ کې راایثار کړه ورته وویوه چې ګوره تا کې دا نقصان دی تا کې فلانې مسله د دې نه ځان وساته کوم سړي ته تا چې په پټه باندې نصیحت وکړه هغه تا خوشحاله کړه تا د هغې اصلاح وکړه او که تا علانیتا ښکاره د خلکو په مخ کې هغه ته تا وویل چې تا کې دا نقصان دی فقط فضحته هغه تا وشرمو دې وجې نه موږ او تاسو به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلوب اختیاروو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې راځي وی کله چې به هغه په یو مسلمان مؤمن صحابي کې څه غلطي ولیدله نو داسې به نه کول چې منبر ته به وخته او خلکو ته به وویل چې ای خلکو په دې ابوبکر صدیق کې دا نقصان دی په عمر فاروق کې دا نقصان دی او فلاني صحابي کې دی او فلاني صحابي کې دی داسې کار یې نه کوو نه منبر ته به وخته چې کومه غلطي به هغه په دې
مجتمع کې لیدلې وه منبر ته به وخته وبې ویل چې ای خلکو ای زما قومه داسې خلک شته دی چې دا غلطي پکې د دې نه ځان وساتئ که ځان هم ته ونه ساته دا نقصان به تاسو ته ورسېږي هغه صحابي به بلکل خپل اصلاح وکړه په دعوت کې داسې اسلوب اختیارول پکار دي محترمینو په دې طریقه باندې د مجتمع اصلاح راځي په دې طریقه باندې موږ او تاسو اصلاح کېږو په دې طریقه باندې زموږ او ستاسو هغه عیوب د منځ نه ختمېږي او زموږ او ستاسو نیک اعمال باقي پاتې کېږي محترمینو که چېرې موږ او تاسو دغه نبوي لار اختیار کړه او موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه طریقه باندې دعوت لار اختیار کړه الله رب العالمین زموږ او تاسو په ژوند کې خیر او برکات اچوي معاشره ټوله اصلاح کېږي حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر تپوس وکړو ورته وویل چې د الله رسوله په دې ټولو انسانانو کې غوره انسان څوک دی نبي صلی الله علیه وسلم ورته دوه خبرې وکړې ورته وویله چې په ټولو انسانانو کې غوره انسان هغه دی کل مخموم القلب و صدوق اللسان مخموم القلب والا انسان غوره دی او صدوق اللسان والا انسان غوره دی صدوق اللسان معنی ده چې همیشه دپاره رښتیا وایي دروغ نه وایي چا سره په خبرو کې مغالطه او دوکه نه کوي رښتیا والا انسان چې دا د رب العالمین ته محبوب انسان دی صحابي ورته وفرمیل چې د الله رسوله دا صدوق اللسان معنا چې رښتونی انسان دا خو پېژنو خو فما مخموم القلب دا مخموم القلب والا انسان څوک دی نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې هو التقي النقي هغه تقوادار انسان او هغه پاک انسان لا اسم فيه چې دغه انسان په زړه کې ګناه نه وي ولا بغیا او دغه انسان په زړه کې ظلم هم نه وي پروت چا سره ظلم هم نه کوي ولا غل ولا الحسد او د دې انسان په زړه کې دوکه او حسد هم نه وي پروت دا مخموم القلب انسان دی دا الله رب العالمین ته ډېر زیات محبوب دی هغه انسان چې د هغه کې تقوا پرته وي د الله رب العالمین نه یېرېږي او هغه انسان چې هغه پاک زړه والا انسان پاک زړه والا په زړه کې چا سره دوکه او حسد او ظلم او کینه او بغض او دوکه دا نه ساتي دا به نه کوي چې یاره نن د ما نه غلطي شوې ده ستا په حق کې او دا تا ماته په زړه کې ساتلي او چې لس کاله بعد هم شي وایي چې انتقام به دې اخلم موږ او تاسو چې ورته ویل چې یاره دا کافر پښتون دی لس کاله بعد یو سړي ته په مجلس کې داسې خبره کړې وه او لس کاله بعد یې ته انتقام واخېسته د کافر پښتون دا د مؤمن صفت نه دی محترمینو د مؤمن صفت به دی چې تا سره چا ظلم زیاتی وکړه بدل اخیستل شرعا زموږ او ستاسو حق دی لیکن که تا سړی معاف کړه بیا په زړه کې ورسره کینې نه ساتي